د سات ثانیې د روژې د مبارکې میاشتې د رارسېدو لپاره وړي. روژه هغه میاشت چې د مؤمنانو لپاره د یوه نوي ژوند په اړه اړوي. فضا یو ارامه خو خوشبویه عطر نیسي او د خوړو خوند څو برابره زیات سي. روژه نه یوازې د خوراک او څښاک د پرېښودلو میاشت ده، بلکې مؤمنانو ته فرصت برابروي چې د خپلو ګناهونو او غفلت جبران وکړي. دا هغه میاشت ده چې د مسلمانانو په وړاندې د جهنم دروازې پکې تړل کیږي او د جنت دروازې ورته خلاصیږي. روژه راغلل څو موږ ته د اسلامي ژوند لار او د نورو انسانانو له حاله خبر راکړي. همدا اوس د روژې له فرصته د ځان ټول کړه وړه او ژوند پر حقه لار بدل کړه، ځکه په دې میاشت کې عبادت د نورو میاشتو په پرتله څو برابره زیات ثواب لري. ای مؤمنانو، روژه د الله تعالی جل جلاله په ذکر او عبادت تېره کړئ. د قرآن کریم تلاوت، لمونځ کول او له خپلو مؤمنانو وروڼو سره ښه چلند خپل عادت وګرځوئ.